جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د پلتوني اوبو بند د چارو د پیل پرانسته وکړه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند روان 1403 لمریز کال د اسد میاشتې په 29مه نیټه په پکتیکا ولایت کې د پلتوني بند د چارو د پیل پرانسته وکړه. په همدې موخه جوړو شوو مراسمو کې د اوبو او انرژي محترم وزیر ملا عبداللطیف منصور د دغه ولایت علماو، سوداګرو او یو شمېر امارتي مسؤلینو هم حضور درلود. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال جوړو شوو مراسمو ته په خپله وینا کې وویل اسلامي امارت دا درکړې ده چې د پیاوړي اقتصاد لپاره زراعت او د زراعت د پرمختګ لپاره اوبه تر ټولو مهمې دي. همدې موخې ته د رسیدو لپاره اسلامي امارت د اوبو مدیریت په خپلو لومړیتوبونو کې نیولی او پر پانګوالو یې غږ کړی چې د اوبو مدیریت په برخه کې پانګونه وکړي. محترم ملا صاحب زیاته کړه اسلامي امارت د هیواد د خودکفایي ټولنیز او اقتصادي پرمختګ لپاره د نورو برخو ترڅنګ د طبیعي سرچینو د مدیریت لپاره قوي هوډ لري چې په خبره یې په دغه برخه کې کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره کړې ده. محترم ملا صاحب زیاته کړه اسلامي امارت د هیواد په کچه د ټولو هغو لویو او متوسطو بندونو ارزونه ترسره کړې چې کارونه یې نیمګړي یا هم نه وو پیل شوي. د محترم ملا صاحب په خبره د یادو بندونو د چارو بشپړولو لپاره جامع کاري پلانونه جوړ شوي چې له مخې د ډیرو بندونو عملي چارې پیل شوي دي. د دغو بندونو له جملې یو هم د پلتوني بند دی چې نن یې عملاً کار پیل شو. محترم ملا صاحب د خپلو خبرو پر مهال وویل د پکتیکا ولسونو د اسلامي نظام د راتلو لپاره ډېرې قرباني ورکړي دي. دا اوس زموږ مسؤلیت دی چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړو او په دې ولایت کې هغه پروژې بشپړې کړو چې د دوی اقتصادي ستونزې تر یوې اندازې پرې حل کېدای شي. د پلتوني بند د چارو د بشپړولو په برخه کې بله شته امکاناتو څخه استفاده وکړو او له قراردادي شرکت څخه هم غواړو چې په اخلاص او امانتدارۍ سره ورسپارل شوې چارې بشپړې کړي. محترم ملا صاحب زیاته کړه دغه پروژه د اسلامي امارت په مالي ملاتړ د ملي پراختیا شرکت له لوري په 2.5 کلونو کې رغول کیږي چې په بشپړېدو سره به د دغه ولایت مرکز ښرنې سربیره د نږدې سیمو تر ځمکې لاندې اوبو زیرمې قوي، کرنیزې ځمکې به خړوبې، سیلابونه به کنټرول او د چاپیریال په خوندي ساتلو کې به رغنده رول ولوبوي. د پلتوني بند په جوړېدو سره په سلګونو هیوادوالو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شاوخوا 25 میلیون متر مکعب اوبه به زیرمه، 2500 هکټاره ځمکه به خړوبه او ورسره به 915 کیلو واټه برېښنا هم تولید شي. ویشته خاوره به دې بیا ډکه له خونده کړم. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم. هر الویشته خاوره به دې بیا ډکه له خونده کړم.